رهبران ولې ناکامیږي؟ د رهبرانو د ناکامۍ ستر لاملونه کوم دي؟ څنګه کولی شو چې خپل ناکامۍ په کامیابۍ واړو؟ په همدې موضوع غږیږم. که غواړئ چې تاسو هم قوي مدیر او قوي رهبر واوسئ نو دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ، بار بار وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. سلامونه، زه سیام پسرلی هڅونکی معناول او د کاروبار لارښود یم. په تېره ویډیو کې د ولسمشر غني د بریا په رازونو غږېدلی یم چې په پورته لینک کتلی شئ. اوس غواړم چې د رهبرانو د ناکامیو په سترو لاملونو وغږېږم. که کوم یو شخص دلته پروفایل کېږي یادېږي، دا په دې معنا نه ده چې د هغوی سره دوستي او دښمني لرم. فقط د دې موضوع د روښانتیا دپاره یادوم او بله تر ټولو مهمه دا ده چې که مثال وایم دا به د هغوی د فعالیتونو ثمره وي. ځینې رهبران سخت کار کوي ولې بدبختانه نتیجه یې صفر وي. ځینې بیا کم کار کوي ولې ډېر زیرک کار کوي، سمارټ کار کوي. خوشبختانه بیا د هغوی د فعالیتونو نتیجه فوق العاده ښه وي. ولسمشر غني سخت کار کوي، هره ورځ 14 ساعته کار کوي ولې بدبختانه زموږ نه نتیجه ورکه ده. پوتین هره ورځ 8 ساعته کار کوي او هره ورځ 11 الی 12 بجې دفتر ته ځي، سهار لخوا 2 ساعته تمرین کوي، په ځان پانګونه کوي. دوی په دې عقیده دي چې باید خپل ذهن ډیر تازه وساتي. ټرمپ هره ورځ 11 بجې دفتر ته ځي، 8 ساعته دپاره کار کوي، د سهار د 8 نه تر 11 بجو پورې ټي وي ګوري، تلویزیون ګوري، خپل معلومات راټولوي. اوباما هم 9 او 10 بجې دفتر ته تله، هره ورځ تقریبا 9 الی 8 ساعته کار کوو، د ماښام ډوډۍ هرومرو د خپل کورنۍ سره خوړم. دوی په دې عقیده دي که چیرې سمارټ کار وکړو، اسانه کار وکړو، کم کار وکړو، ولې زیرکه کار وکړو، زموږ جسم او فکر به دې ته آماده واوسي چې تخلیق وکړي، نوآوري وکړي، ښه رهبري وکړي، ښه کنټرولینګ وکړي، ښه مدیریت وکړي، د نورو نه ښه کارونه وغواړي. ناکام رهبران ډیر زر غوسه کیږي، په قهرېږي، په هره موضوع ریاکشن ښیي، ایموشنل وي، احساساتي وي. ولې پیاوړي او موفق رهبران حوصله لري. تاسو وګورئ څو ورځې مخکې ولسمشر غني په ملي تلویزیون کې یو مناظره درلود. یو خور ترې پوښتنه کوي او د پوښتنې په ځواب کې ډیر زیات غوسه کیږي. از شما 3 خواسته داشتن و ما فکر میکنیم که در برآورده ساختن 3 خواسته شما در دوره اول ریاست جمهوریتان و اهم در مورد صلح سوال بله ناکام بودین متاسفانه. خواسته اول مردم افغانستان صلح امنیت بود که شما تا اکنون که همه حاضر هستیم و میبینیم شما در تامین امنیت شهروندان ناکام بودین که یکی از وظایف اساسی شما مطابق قانون اساسی افغانستان است. در پهلویش در قسمت فراهم ساختن نان بخورنمیر مردم افغانستان شما نتونستین که بخش اقتصادی شما فقط من اجازه بدین که اولین بار است که بر ما جوانای افغانستان فرصت داده شده و اجازه بدین فقط 2 مورد دیگر هم بر شما اشاره بکنم. موضوع سوم کار است و اشتغال زایی است. نقطه اول قضاوت شما و قضاوت تاریخ امید است 2 چیز مختلف باشه. امید است یک روز کار مرا خودت و نسلت انجام بدی، باز ببینین که اقا کمر دارین، اقا شانه دارین که بارها را تحمل کنین و آن نکشین و هر روز به طرف آبادی فکر کنین، یا ای که شما تسلیم خود شد. چند تایتان درس اساسی میخوانید در پوانتونایتان، چند تایتان چانس دوم میگیرید، چند تایتان اداره چانس سوم و چهارم میخواهید. طرف نسل خودم ببینید. چند تایتان چیزی را که میخوانید و در افغانستان میخوانید. چند تایتان شما نسلتان اول گپ میزنین باز تحلیل میکنید. ولې داسې رهبران هم شته چې مخامخ ورته ډېر سخت ویل کېږي، ولې دوی خپل حوصله‌مندي حفظوي، دوی خپل قوت خلکو ته ښکاره کوي چې زه د خلکو درد اورم، زه د خلکو پوښتنو ته ځواب وایم، زه د خلکو خبرې اورم، بالاخره زه ورته ځواب ورکوم او په ډېره سړه سینه ځواب ورکوم. تاسو وګورئ ولسمشر کرزی په خپل وخت کې د دغسې یو مشکل سره مخامخ شو. یو شخص د حاجي صاحب فرید په نوم مخامخ ډېر سختې خبرې ورته کوي، ولې هغه خپل حوصله‌مندي حفظوي. تاسو دا ویډیو وګورئ. ما 10 کاله فکر کاوه چې ته د افغانستان رئیس جمهور یې، خو زه اوس پوه شوم چې ته نه یې. ته یو مظلوم یې، مظلوم. ته زما نه مظلوم یې. ما په تلویزیون کې خبرې کړي، بیګا به دې اورېدلي، یا نه خلکو ویلې دا مخامخ نه شي ویلی، اوس یې درته مخامخ وایم.
ما ویلي چې ته د خپل فرمان دفاع نشې کولی ته د دې ملت دفاع څنګه کوې خپل کاغذ دفاع موږ چې ارګ ته راغلي چې هر ځلي وتي خلکو ویلي دا تلي چاپلوسي کړې زه چاپلوس ماپلوس نه پلار و نیکه نه مې پیژني ما خو داسې فکر کوو چې دا افغانستان د افغانانو دی زه پوه نه وم چې دا د کنبیری و د دیمستورا ده یک استخابتی برای مردم یک جبرشان بگو که وطندار هر کس دیگه زور داره بخوره مر استفا. The leader who communicates patience gives hope and inspirations to other people. هغه رهبر چې په حوصله مندۍ سره خپل کمیونیکیشن پر مخ وړي خلکو ته امید ورکوي خلکو باندې خپل تاثیر غورځوي د تاسو مې غوښتنه دا ده چې که غواړئ ښه رهبر اوسئ قوي رهبر اوسئ نو ډېر په حوصله مندۍ سره خپل چارې پر مخ ویسئ ناکام رهبران ټول امتیازات ځان ته غواړي ټیم ته هیڅ ارزښت نه ورکوي په همدې مین وي چې هر کار چې کیږي هر مثبت پایله چې رسیږي باید د دې په نوم تمام شي او هر یو کار چې ناکامیږي بد عواقب ولري هغه په ټیم باندې وتپي یعنی ناکام رهبران تل د ځان دپاره کار کوي او موفق رهبران نورو ته امتیاز ورکوي دلته په افغانستان کې موږ د دې شاهدان یو داسې رهبران شته چې ټول امتیاز غواړي ځان ته واخلي د سولې پروسه تاسو وګورئ د اصلاحاتو پروسه وګورئ ولې موږ نتیجې ته نه رسېږو ځکه چې موږ داسې رهبرانو څښتن یو چې دوی خپل ځان ته امتیازات غواړي دوی هر څه په خپل نوم تماموي دوی غواړي چې د سولې امتیاز دوی واخلي د اصلاحاتو امتیاز دوی واخلي همدغسې په نورو کشمکشونو کې ګیر راغلي بدبختانه چې بیا نتیجې ته هم نه رسېږي موفق رهبر هغه څوک دی چې خپل ټیم ته ارزښت ورکړي ناکام رهبر هغه څوک دی چې ټول امتیاز ځان ته واخلي ناکام مشر په خپل ټیم باندې باور نه لري خپل ټیم ته کارونه نه سپاري موږ په افغانستان کې دا تجربه لرو بدبختانه د دوم بس مامور هم د ولسمشر په امضا مقرریږي په داسې حال کې چې موږ رئیسان لرو معینان لرو وزیر لرو د هغه نه وروسته موږ ولسمشر لرو ولسمشر وزیر پریدي معین پریدي عمومي رئیسان پریدي زید دوم بس مامور ته حکم ورکوي چې دا باید په دغه موقف کې مقرر شي که چیرې ولسمشر په داسې موضوعاتو کې مصروف وي په دا وړو موضوعاتو مقرریانو باندې مصروف وي او ځان نه اچ آر منیجر جوړ کړي تاسو مطمئن اوسئ چې لوی کارونه زموږ نه پاتې کیږي لکه څنګه چې پاتې دی غوښتنه مې دا ده چې 14 ساعته کار داسې مه کوئ 14 ساعته کار په مهمو ملي موضوعاتو باندې مصرف کړئ لوی کار وکړئ په خپل ټیم باندې باور ولره خپل ټیم ته کار وسپاره که ټیم د کار نشي کولی که ټیم د صادق نه دی که ټیم د جاسوس دی له منځه ویسه ختمې که عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي که نور اشخاص پر ځای مقرر که تر څو وکولای سي یو منظم او قوي ټیم ولري هغه اشخاص باید د موقفو ته راشي چې ایمانداري ولري صداقت ولري تخصص ولري پوهه ولري دا وطن خپل وګڼي او د وطن لپاره کار وکړي په ټوله معنا شایستګي باید ولري په ټوله اداراتو کې چینل اف کمیونیکیشن ډیره مهمه ده او دا باید واضح معلوم وي چې کمانډ څنګه سپارل کیږي او دا کمیونیکیشن څنګه ترسره کیږي مشر باید وزیر ته هدایت ورکړي وزیر باید معین ته هدایت ورکړي معین صاحبان باید خپل رئیسانو ته هدایت ورکړي رئیس صاحبان باید خپل آمرینو ته هدایت ورکړي آمرین باید خپل مدیرانو ته هدایت ورکړي ناکام رهبران قوي خلک نشي مقررولای پیاوړي خلک متفکرین پوه خلک نشي زغملای دوی په دې فکر دي چې چیرې دغه غښتلی انسان زه مقرر کم ممکن په ما باندې تاثیر ولري ممکن ما نه موقف واخلي او په شکل د اشکالو ځینې اندېښنې او وسوسې لري ولې پیاوړي رهبران هغه خلک دي چې تر ټولو پیاوړي انسان پیدا کوي هغه پیاوړی انسان مقرروي د هغه نه کار راخلي تاسو د ملي وحدت په حکومت کې د کوم یو پیاوړي وزیر نوم اخیستلی شئ تاسو ماته ولیکئ چې دغه وزیر ډیر زیات پیاوړی و چې زه هم ورباندې پوه شم پخوانی ولسمشر حامد کرزي بیا دغه وسواس او اندېښنه نه درلود که چیرې زه پیاوړي شخص مقرر کم ممکن دا ماته بلا وګرځي همدغه دلیل و چې دغه په کابینه کې د ډاکټر صاحب عبدالله اشرف غني زاخیلوال اتمار او نور پیاوړي خلک کار کول True leaders don't create followers they create leaders که چیرې غواړئ چې ښه رهبر اوسئ هڅه مه کوئ چې ډېر فالوورز جوړ کړئ هڅه وکړئ چې ډېر رهبران وروزئ تر څو تاسو د رهبرانو رهبر اوسئ د رهبرانو رهبر
بیا ډیر لوړ مقام دی. دا مطره هر چا کې نشته، دا هغه مطره ده چې الله تعالی یو انسان ته ورکړی وي. تاسو هم هڅه وکړئ چې د رهبرانو رهبر اوسئ. True leaders don't create followers, they create leaders. ناکام رهبران پر چاپلوسانو ماین وي. بدبختانه دلته هم داسې کیسې ډېرې دي. ناکام رهبران د خپلو اشتباهاتو مسؤلیت نه اخلي. ناکام رهبران دروغ ډیر وایي. ناکام رهبران په خپل ټیم کې بې اتفاقي اچوي. ناکام رهبران بدبختانه خپل ټیم ته قوت انګیزه نشي ورکولی. په ټیم کې انګیزه ورکول ډیره مهمه ده. هغه څوک چې دروغ وایي، هغه څوک چې بې اتفاقي کوي، هغه څوک چې خپل ټیم ته انګیزه نشي ورکولی، حقیقي رهبر کېدای نشي. ناکام رهبران ځان ډیر مصروف ښیي او چې زه ډیر کار کوم، خپل صحت لپاره هیڅ توجه نه کوي. ناکام رهبران خپل ټیم ته مسخر کوي، خپل ټیم توهینوي، بد ردی ورته وایي. پیاوړي رهبران دا کار نه کوي. ناکام رهبران ځان جامع الکمالات ګڼي، وایي چې په هر څه پوهیږم، ټول کارونه باندې پوهیږم، هر څه امکان لري، ټول کارونه زه کوم، جامع الکمالات یم، له مانه بل پوه نشته. بدبختانه په افغانستان کې داسې کیسې روانې دي. پیاوړي رهبران، پوه رهبران بیا وایي چې موږ په هیڅ نه پوهیږو. کمان انرژیکیټ می، راشه له ما سره کار وکړه، پوه مې کړه چې څه وضعیت دی. ناکام رهبران د اورېدو قوه نه لري، دوی تل خبرې کوي. ناکام رهبران تل لیکچر ورکوي، عمل نه لري. دوی فکر کوي چې د خبرو د لارې به خلک باندې خپل تاثیر ولرم. بې له شکه چې د خبرو د لارې تاثیر غورځول کیږي، ولې که چیرې خبرې عملي جنبه ونه لري او ستا د عمل سره ډیر متفاوت اوسي، دا په دې معنی چې دا دروغ دي، دا په دې معنی چې ته د عمل لپاره وخت نه لري، دا په دې معنی چې you are only the man of word. ناکام رهبران هڅه کوي چې نور ته ډیر لیکچرونه ورکړي، ولی خپل نه اوري، د اورېدو قوه یې کمه وي. ناکام رهبران ژمنې ډیر کوي، عمل نه لري. موږ په افغانستان کې دا تجربه کوو. بدبختانه تاسو وګورئ د ټاپي پروژې وضعیت څنګه شو. په 2020 کال کې باید دا پروژه په ټوله معنا تکمیل شوی وای. کاسازر پروژه څنګه شوه، د ریل پټلۍ سیستمونه څنګه شوه، د میټرو سیستم موضوع څنګه شوه، افغانستان د وصل نقطه شوه، سیاسي ثبات او امنیت رامنځته شوه، فساد سره مبارزه وشوه، ښاري پراختیا رامنځته شوه، د صنعت او د تولیداتو د ودې لپاره کار وشو، اقتصادي رشد رامنځته شوه، زموږ تحصیلي کچه لوړه شول، داخلي او بهرنۍ سیاستونه منظم شو، بهرنۍ پانګونه ډیر شو، د برېښنا تولید، د اوبو مهارول، بشري حقوق او نور موضوعات څه شول. ناکام رهبران ډیر ژمنې کوي، پیاوړي رهبران بیا عمل کوي. زما ښه یادېږي چې کله انتخابات و، کمپاین و، دا موضوعات ما ډیر واورېدل، ولی عمل اوس نشته. 2014 کال کې دا موضوعات مې واورېدل، د یو ځوان په توګه لاړم، رایه مې ورکړه چې داسې یو شخص راشي زما وطن جوړ کړي، دا پروژې دلته تطبیق کړي، افغانستان د وصل نقطه سي، د افغانستان ستراتیژیک موقعیت نه استفاده وسي، د افغانستان د اوبو نه، د ځمکې نه، د خاورې نه، د خلکو نه باید استفاده وسي. دا هیواد باید ورغېږي، جوړ سي، تر څو موږ په نړۍ کې مقتدر او پیاوړی حکومت ولرو. ولی بدبختانه دا ارمان لا تر اوسه پورې نه دی پوره شوی. زه د ټولو ځوانانو څخه غوښتنه کوم، لکه څنګه چې ولسمشر چیلنج کړلو، باید سره لاس په لاس شو، کار وکړو، دا وطن باید جوړ کړو. خلکو ته باید وښایو چې دا ځوانان، اوسني ځوانان ظرفیت لري، کار کولی شي، وطن باندې مین دي، وطن جوړوي او د حکومت ټول فعالیتونه څاري. موږ باید د حکومت فعالیتونه وڅارو، خپل نظریات سره شریک کو او په منظم شکل حکومت باندې د فشار قوه وسو، تر څو حکومت کړي ژمنې باید تطبیق کړي. په پای کې د ښه مدیریت او ښه رهبریت لپاره دغه دوه کتابونه تاسو وړاندې کوم. لومړی د 21 Law of Leadership، دوم Leader with No Title. په پای کې له تاسو نه مې هیله ده چې دا موضوع شیر کړئ، زما چینل سبسکرایب کړئ، دا غږ باید تر ډیرو پورې ورسیږي. دا انګیزه باید ورکړل شي چې اوسني ځوانان مطرح لري، قوت لري، فکر لري، وطن سره مینه لري او موږ په دې امید چې یو مقتدر، خپلواک، آزاد، همدارنګه پیاوړی افغانستان ولرو.